مامي نه ونی منځله ځو کاشه په څنګه جامې واغوندم زه غرو غوندې دوستان ما 15 لاندې په تورخان ملبکې نښتې دي څنګه جامې واغوندم که په معاشر کې ما سره مخ شي راته وایي چې تاسو په علاقه کې زموږ په ملبه کې پراته دومره خو به م راسره کړي وای چې هغه قبر ته خو ما سپارلي وای مړه په داسې انتظامیه باندې دونه حالت په داسې حکومت باندې دونه حالت چې په موږ باندې حکمرانۍ کوي. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان ما تاسو ته په داسې سیټ کې ویډیو کلیپ ښکاري. دا د هغه یو ورور کلیپ دی چې د چا خواږه ملګري د تورخم غره لاندې شو. دا د ویډیو کلیپ ملګري کړی دی، ورته وایي چې د اختر ورځ د تاسو د کپړې نه اغوندئ. نو دا ورته څه وایي چې زه څنګه کپړې واچوم یار، د غرونو په شان ملګري نه خواږه ملګري ما د غره لاندې پراته دي چې هغه د ورځ د معاشر باندې به موږ سره مخ شي. نو ما ته به وایي چې یاره ما په تا باندې دومره حق نه و چې تاسو زه د کاڼو نه رېستلی او یو قبر مو راته جوړ کړی وای. که دا درد او تکلیف زموږ هر پښتون سره وای نو نن به تورخم غره لاندې د هغې کاڼو لاندې څومره شهیدان را اوس چې کم پراته دي دا به نه وای. که زموږ هر پښتون سره دا غم وای چې په ورځ د محشر به مانه دا تپوس کوي چې را ما په تاسو باندې دومره حق نه و چې تاسو زه د کاڼو را وباسلی وی او یو قبر ته سپارلی وی. زما د بچو په تاسو باندې دومره حق نه و چې زما بچي به راځي او دې تیږو ته به جاړي. د انسان چې یو قبر بیا به هم قبر ته ورشي. اوس غره کې څه پته لګي دا دلته دی دا دلته تاسو ته دومره پته نه لګي یار. د هغه بچو په زړه باندې به څه تېرېږي، د هغه مور او پلار په زړه باندې به څه تېرېږي. داسې خلک پکې هم وو چې پلار یې د شپې په 2 بجې وفات شو او دی د شپې په 10 منټه پاسه یا په باندې 2 بجې وفات شو. پلار د زوی نه خبر، زوی د پلار نه خبر. افسوس هغه کسانو باندې غږ کوم چې کم په دې کې وس رسي او کوی شي او دغه ځوانان رښتې شي، یعنې دا شهیدان رښتې شي او نه کوي. پلیز دا بچي خپل بچي وګڼئ، دا مسافر خپل وروڼه وګڼئ او د دوی څخه غم وکئ. بله دا چې هغه مسافر وروڼه خپل وروڼه وګڼئ، د هغو بچي خپل بچي وګڼئ او دا را بهر کړئ. اوس چې د یو کس قبر نه وي معلوم او د هغوی مور راځي او د غره تیږو ته جاړي، پلار راځي د غره تیږو ته جاړي، بچي راځي د غره تیږو ته جاړي، نو د هغه مور او پلار او د بچو په زړه باندې به څه تېرېږي. که چیرې وباسل او قبر یې ورله جوړ کړو نو ځای خو به معلوم وي که نه چې یاره دلته زموږ پلار دی، مور خو به دا وایي چې یاره دلته زما زوی دی، بچي خو به دلته دا وایي چې یاره دلته زما پلار دی. غره کې به څه وکړي؟ نو پلیز د چا چې هم پکې وس راسي ورشئ، د هغه بچو تپوس وکړئ، د هغه وروڼو تپوس وکړئ کوم چې په تورخم کې د غره کاڼو لاندې پراته دي. درته وایم چې د ورځ د محشر به موږ ټول نه تپوس کېږي چېرې ستاسو وس رسېدو تاسو نه به هم کېږي، چېرې ستاسو وس رسېدو تاسو موږ پسې څه نه راتلی. نو پلیز ورشئ او دوی سره په دې کې ښه منډه تعاون ووایي. ډېرو ملګرو به ورسره منډه مو والي، تعاون به مو والي، ځکه چې کوم ټیم کې موږ ورغلو هلته 11-22 والا داسې چې کومه NLC والا داسې کومه محکمه چې وه دا موجود وه او ډېره ښه منډه تړی پکې والي. خیبر پښتونخوا پولیس زه پرې فخر ویاړ کوم چې موږ له الله پاک داسې محافظ راکړي او هر چېرته ځان رسوي. او دا کې هم ډېره منډه تړله وهله او چې کوم وفات دي الله د هغوی ته جنت الفردوس ور نصیب کړي او کور والا ته د الله د زړه صبر ورکړي. ډېره مننه چې هر چېرته هم علم خوشحاله آباد لره. نو راکړې مال اجازت ترې الله.